اوس مو وایه احادیث مبارکه نه منو. صحیح دی، دا خو بخاري دی، دا خو مسلم، دا بخاري دا او دا مسلم دی او دا ابو داود دی، دا د دې تاریخي روایت دي. په الله مې د قسم دار تاریخ محض ولې نه، خدا ستا د خبرې نه بهتر ده چې کومه کې ستا څه حیثیت ته. د فیسبوک نسل بسی او د هغه عقل بسی، د فیسبوک نسل بسی او د هغه عقل بسی. ستانه امام بخاری یو په زر چنده بهتر دی، هغه همیشه ځان د وړي ګنا نم ساتلی. ته څه شی ترا پاسې چې د بخاری روایت او حدیث نه دا حیثیت څه دی؟ تا له خبرو چل نه ته څه کې دا خبرې کې چې زه بخاری نه منم او زه مسلم نه منم. ته دا خلکو نه خبرې هغوی څونه په تقوا او پرهیزګارۍ باندې یو څیز د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د حدیثو نقل کړی او د کمې فایدې دپاره. او اوس پورې چې موږ د اساني د هغې خلکو الله قسم که د امام بخاري سره خوا کې نه او ژوندی نه دی، روزانه به مو له خپې لاس کولول. دون عظیم انسان تیر شوی. امام مسلم نشته، امام نسائی نشته، ابو داود او ترمذی ابن ماجه نشته، ما به روزانه خپې لاس کولول. دا دونه قیمتي خلک دي، احسان را باندې کړی، د پیغمبر ټول تاریخ او سیرت یې موږ ته را رسولی او ښه په مستنده طریقه باندې، په اتنټیک طریقه باندې چې په یو تاسو ته ما خبر وکړه، اوس خبرې نه خبر راوځي. ته څه وایې چې د پیغمبر احادیث مبارکه ته که ورته وایې چې د پیغمبر د احادیثو نه نه وایي، قرآن خو ټیک دی خو حدیث کې ګړبړ شوي دي. څه شوي دي؟ په الله قسم چې څنګه قرآن مجید محفوظ دی، دغه شان د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم احادیث محفوظ. څنګه چې الله د قرآن مجید دپاره سینې ټاکلي دي، دغه شانتې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د احادیثو دپاره سینې ټاکلي. د 1 لاک نه سیوا خلک، بلکې بعض یې د 3 لکو نه سیوا سینې د انسانانو الله جل شانو محفوظ ساتلي څه دپاره؟ د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د زندګۍ د حفاظت دپاره. دا خو بیا دین ځای شو چې نبي علیه الصلاۃ والسلام زندګي پریکټیکل خو لاړو، موږ سره تیوري پاتې شوه. تیورۍ څه حیثیت؟ الله جل شانو پیغمبر ولې رالیږو؟ صرف قرآن بیا رالیږلی او کافي و که نه؟ د دې څه حیثیت، د دې څه بیا څه مطلب او څه فایدې وه؟ دی خو څه مطلب نه جوړېږي. څه عجیبه خبره ده. تاسو ته عجیبه خبره ته وکړم چې مخکې هم درته ویلي چې امام ابو زرع رحمه الله هغه د امام ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د شاګردانو په شاګردانو کې دی. وی ماته د نبی علیه الصلاۃ والسلام 6 لکه احادیث سره سند داسې یاد دي څنګه چې تاسو ته قل هو الله احد یاد دی. څومره احادیث؟ 6 لکه احادیث. ستا حیثیت سره تعالی 6 د قرآن مجید آیتونه نه درځي، اته د حدیثو نه انکار کوي. ته ماته ستا شیخ الحدیث ته دې زمانه کې هغه حدیث منیم، اته ووایه چې ماته 10 حدیث د نبی علیه السلام د سند سره ووایي، زه به ومنم. دا پړد بنګار اوتلی حدیث ته مونږ د پیغمبر سره. امام زاهبی رحمت الله علیه دا واقعه بدله خوند درکړي. امام زاهبی یو سړی تیر شوی، دومره جلدونه لیکلي دي په څه باندې؟ صرف په اسماء رجالو باندې. اسماء رجال څه مطلب دی؟ د رجالو جدا علم دی. دا مونږ چې کوم حدیث بیانو چې ما ته خپل استاد ویلی، هغه ته خپل دا سند چې دی منځ کې د استادانو دا نومونه چې دا مونږ پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته رسو، دا منځ کې چې کوم خلک دا راویان دي، د دې یو سړی را چوت کړی دی او د هغه باره کې په یو ځای کې تپوس کړی دی، د یو استاد او شاګرد سره ملاو شوی دی، د هغه ټوله زندګي محفوظ کړې ده په خپلو کتابونو. په لکونو خلک د هغې زندګي محفوظه کړې. دا پلانکی سړی څنګه دی؟ که د پلانکي سړي نوم په حدیث کې راشي، موږ ته ډایرکټ پته لګي چې دا حدیث دا ضعیف دی. ولې؟ پلانکی راوي دی پکې او په ده چا ګوته چوته کړې په یو زمانه کې چې د پلانکي سړي ته کنځل کړو یا د خلاف شرع یو کار کړو. د هغه نه موږ حدیث نه الو، د هغه سړي نه چې په ژوند کې د رسول امام زاهبي رحمت الله علیه واقع مې ذکر کوله. ته امام زاهبي دونه ذهین انسانو چې د احادیث مبارکه او د رجال محفوظ کړي دي. ا دونه ذهین انسانو که نه چې هغه ماشوم د خپل استاد سره سبق وي، نو د هغه استاد یې بچی پیدا شو، نو هغه ورته لاړ زما بچی د کور نه راوړه، وایي چې زه ورته اذان وکړم. استاد یې ورته چې هغه کور ته لاړو، هغه ماشوم یې ورله راوړو، بس اذان یې ورته وکړو، لاړو. بس څه ورځې پس امام زاهبي د هغه ځای نه لاړو، ماشوم د هغه ځای نه لاړو او بس بل ځای کې بیا لوی حدیث مبارکه او ماهر ته جوړ شو. یو ځای ته چې ورسېدو هلته یو ملک کې درس کو، دلته د امام زاهبي د دې استاد دا زوی دا غټ شوی و، نو دوی چې زه حدیث مبارکه زده کوم، چا ورته ستا د پلار یو شاګرد دی، هغه پسې لاړ شه، امام زاهبي نوم دی، هغه په پلانکي ملک کې دی، نو تا ته به حدیث مبارکه او ډېر ذهین سړی دی. او ته ټیک ته منځ کې 40 کاله تېر شوي. څومره؟ 40 کاله. دې سړي خپل مخ ارسه پټ کړه د دې استاد دې زوی او لاړ د امام زاهبي سره خوا کې کېناست. وایي ته ما پېژنې که نه؟ اچھا اوس داسې لاندې باندې وکته که نه؟ وایي نور خبر نه یم. امام زاهبي ورته وایي نور نه یم خبر چې ته څوک یې، ځکه مخ دې پټ کړی دی. خو دا کمې خپې چې د چا دي که نه، داسې یو ماشوم د نن نه 40 کاله مخکې ما استاد له په غېږ کې راوړی وایي. څو کاله مخکې دې خلکو احادیث مبارکه مونږ ته را رسولي، دا وایي مونږ حدیث نه منو، حدیثو کې ګړبړ شوي.